په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د رانډم نمبرونو د پیدا کولو فورمول درته وښیم. که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا قرعه کشي وکړئ یا د یو بل شي لپاره رانډم نمبرونه مو په کار وي، دا څنګه جنریټ کولی شئ. په اکسل کې یوه ساده طریقه ده، تاسو د فورمول نه استفاده کوئ. هر فورمول چې شروع کوئ په مساوي باندې به شروع کړئ رانډ. که چیرې تاسو تنها رانډ ووایئ په دې کې تاسو ته تنها رانډم نمبر یو دانه وباسي. مثلا تاسو ته دا نمبر تنها وایاست، تاسو د دې قوس په منځ کې مثلا بیا د رانډم نوشته کړئ. رانډم چې نوشته کړو دلته نمبر ورکړئ، مثلا د 12 تاسو تنها وباسي. دو په خاطر دلې دا تنها یو نمبر درته ایستلی شي. دو په خاطر باندې چې تاسو د دوه نمبرو تر منځ رانډم وباسئ، نو تاسو به دلې ورکړئ رانډ بیټوین. هم چې ورکړو قوس به شروع کړئ د کوم نمبر تر منځ. مثلا تاسو غواړئ د محصلینو نمرې وګورئ د 50 او د 100 تر منځ. دا هم چې ورته ووایه دا به یس کړئ، جمع علامت چې نازکه شوله تور رنګ یې واخیسته، کوزه به یې کش کړئ. صحیح شو. په عین شکل به یې پورته هم کش کړئ، د دو په خاطر هغه نمبر نه وکې شامل. دا هم چې وکړو بیا به دا ور ښی خواته کش کړئ او د دو ځای نه به کار ته کش کړئ. اوس که چیرې تاسو دا نمبر وګورئ دا په غیر منظم شکل باندې هر دقیقه تغییري، هر چیرې چې کلیک وکړئ دا تغییري. صحیح شو. نو د دو په خاطر چې دا ثابت شي ټول به انتخاب کړئ. انتخاب کړو کنټرول ایکس به ووایئ، یعنې قطع به یې کړئ. یو بل سیل کې به مخکې کاپي پیسټ کولو نه به چپ کلیک ووایئ. چپ کلیک هم چې ووایه ټول دغه ځای ته انتقال کړئ. صحیح شو. د دې ځای به بیرته کنټرول سی کړئ، بیا به راشئ د محصل تر لاندې به کلیک کړئ. تاسو چې پیسټ ووایئ دلته د پیسټ آپشنونه درته رسي، نو په هغه پیسټ آپشن چې هغه 1 2 3 لري هغه به ووایئ. په دې وخت کې اوس فورمول نه ورسستي، دا یې تاسو ثابت شول او را به شئ دغه بل جدول به ټول د منځه یوسئ. صحیح شو. نو په دې رقم باندې تاسو کړلی شئ چې رانډم نمبرونه تاسو جوړ کړئ. فورمول به بیا دلته زه درته ولیکمه، مساوي علامه رانډ بیټوین. صحیح شو. قوس یو نمبر ورکړئ، مثلا 2 او د 10 تر منځ قوس به وتړئ. نو دا تاسو ته د 2 او د 10 تر منځ نمبر درکوي. هر څومره ډېرې چې کش کوئ په کالم کې یا په رو کې تاسو ته همدومره نمبر جوړولی شي.